بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالهادي ناصري یو ځل بیا غواړم چې د جی ایس یو بل درس ته ورسو. په دې درس کې نظر نورو درسو په ادامه موږ واټر شید ډیلینیشن ته ورځو. د دې کار لپاره د ارقام صفحې ته ځم. ښه، په تېرو درسو کې موږ وویل چې څنګه موږ فعل وکړو. فاصله اوله که مو واټر شید اکسټراکټ کړ له سپیشلایزډ ټولز نه ایکسټراکشن ته لاړو. ایکسټراکټ بای ماس مو ورته ویلی. کله مو ایکسټراکټ بای ماس ورته ویلی، واټر شید مو چی کړ، کلیپ مو کړ، یا مو ساحه ځان ته وړکۍ کړه، نظر ټارګټ ساحه. فاصله هغه نه مو فعل ورته ویلی. هایدرولوژي ټوس ته راغلو، واټر شید ته فعل مو وکړ. فاصله فعل نه مو فلو ډایرکشن وکړ، له فلو ډایرکشن نه مو فلو اکیومولیشن وکړ چې د فلو اکیومولیشن چی ده، نتیجه ده. ښه، نن غواړو چې موږ یو سنپ پاور پوینټ مرحله مخته بوځو. سنپ پاور پوینټ په دې معنی چې د کوم پوینټ موږ دلته غواړو چې هغه د جی پی ایس پوینټ وي. مثلا د جی پی ایس پوینټ ډېر لرې دی، له سټریم نه تقریبا 10-15 متره فاصله لري. زه د دې کار د سنپ پاور پوینټ لپاره باید موږ یو پوینټ ولرو. کتلاګ وینډو ته ځم. کتلاګ وینډو ته چې لاړم، اما کوم فایل ډیټابیس مو چې جوړ کړی وي، له ما فایل ډیټابیس سره به تاسې یو نوی فیچر جوړ کړئ، فیچر کلاس به جوړ کړئ. مثلا زه یو نوی فیچر کلاس جوړم په نامه د ډیم پوینټ په نامه یو فیچر کلاس مې جوړ کړ. کله چې پوینټ موږ وایو، باید د دې فیچر مشخصه باید هم چی وي، پوینټ وي. تاسې پوینټ فیچر ورته انتخاب کړئ، نیکسټ ورته وایي. د دې باید کوردینیټ هم تاسې ورته مشخص کړئ. زما په 200 کې یو ټیم زون کې موقعیت لري، نیمه کره شمالي کې، دا باید تاسې ورته جوړ کړئ. دا خو تېرو درسو کې هم موږ ویل دا خو ساده ده. اوس تاسو ته پروژې کوردینیټ ته به راسئ. کله چې پروژې کوردینیټ ته راغلی، یو ټي ام به انتخاب کړئ. یو ټي ام به چې انتخاب کړ، نو بیا به ډبلیو جی ایس 19.4 ورته انتخاب کړئ. بیا به تاسو په دې کې 240 ناټ مو انتخاب کړئ. نیکسټ ورته وایي. دا ایکس واي ټولرنس ډیفالت پرېږدو. نیکسټ دا هم ډیفالت پرېږدو. د جدول هم ډیفالت پرېږدو ځکه خاص ضرورت نشته. فینش ورته وایي. یو ډیم فایل مې چی کړ، جوړ کړ، دا کلوزوم هر کتلاګ وینډو. ښه، کله چې سنپ پاور پوینټ کوو، نو باید ایډیټر ته راسم، سټارټ ایډیټینګ وکړم. دا کوم پوینټ مې چې جوړ کړ، مثلا ډیم پوینټ، دا به له سټارټ ایډیټینګ نه تاسې چې انتخاب کړئ، اوکې به ورته وایي. کریټ فیچر وینډو ته به راسئ. کریټ فیچر وینډو ته سره دلته به ډیم پوینټ انتخاب کړئ. پوینټ مو چې انتخاب کړ، په دې باندې به تاسو چې کوئ، ایډیټ وکړئ. ماوس یې کلیک کړئ، دا زموږ چې سو ایډیټ سو. ایډیټر ته به راسئ، سیو ایډیټ، سټاپ ایډیټ. دا پوینټ زموږ چې سو دلته ایډیټ مو کړ او سیو مو کړ. اوس راځم چېرته راځم، سنپ پاور پوینټ ته راځم. کله سنپ پاور پوینټ باندې کلیک کړئ، دلته تاسو ته وایي انپوټ راسټر اور فیچر پاور پوینټ ډیټا. تاسو به دلته چې انتخاب کړئ، هماغه ډیم پوینټ به انتخاب کړئ. او بل انپوټ اکیومولیشن راسټر، اما اکیومولیشن به چې بله مرحله کې مخته به ولې، هغه به تاسو دلته شي کوئ، ورته اډ کړئ اکیومولیشن. او آوټپوټ کې تاسې هر نوم ورکوئ. آوټپوټ یې زه په نامه د چی ورکوم، سنپ ورکوم، یعنې سنپ پاور پوینټ، اما سنپ یعنې کوم پوینټ چې زه د ډیم چی کوم، سنپ کوم. اما تاسې هر نوم ورکوئ، ورکوئ، خو اختیاري د نوم. زه سنپ پاور پوینټ ورکوم، سیو، اوکې ورته وایم. سنپ پاور پوینټ مرحله هم شي سوه، تای سوه. اوس د سنپ پاور پوینټ زه چی کوم، اډ کوم. کله چې اډ کړئ د سنپ، نو دغه منطقه زموږ ته چی سوه، سنپ سوه. د دې رنګ هم ورته تغییرولی شئ، سیاه رنګ ورکوئ، مثلا زه سور رنګ ورکړم، اوکې. دا مرحله زموږ چی سوه، چې دا پوینټ موږ چی کړ، دا منطقه موږ چی کړه، سنپ مو کړه. بله مرحله له سنپ پاور پوینټ نه هغه چې ده، واټر شید ده. واټر شید باندې ډبل کلیک وکړئ. انپوټ فلو ډایرکشن راسټر، تاسو فلو ډایرکشن ورکړئ، ډایرکشن. او انپوټ راسټر فیچر پاور پوینټ ډیټا، اما سنپ مو کله سنپ تېره مرحله کې مو چې سنپ وکړ، هغه ورته چی کوئ، تاسې وایي دلته اډ کړئ. او آوټپوټ چی ورکړئ، په نامه د واټر شید. دا زموږ چی سو، آوټپوټ سو، نیم ورکړ،
سیو مو ورته ویلې اوکې. واټر شیډ هم چې سو مرحله یې خلاص وه. اوس د تاسو چې کوئ اډ کوئ واټر شیډ. کله چې واټر شیډ اډ کوئ نو دا منطقه ټوله چې سوه واټر شیډ سوه. دا د نن ورځې درس. په راتلونکي درسو کې به غواړو چې د واټر شیډ باندې نور کارونه چې ضرورت وي هغه به وکړو. ښه ورځ ولرئ، کامیاب اوسئ.